ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور د کونړ ملي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو پام را ګرځوم د دې محل لنډو خبرونو ته. د کونړ والی الحاج مولوي قدرت الله ابو حمزه د دمکري قومي مشرانو سره د کتنې پر مهال د سیمایزو سنځو شریکولو ترڅنګ د برېښنا پاکو اوبو اسانتیاو برابرولو او د سوخت لرګو د بیو کنټرول په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د خاص کونړ ولسوالۍ مربوطه ساحه کې د واراده موټر سایکل او رشکی ترمنځ ټکر رامنځته شوی چې په نتیجه کې 4 تنه زخمیان شوي. د پیښې ځای ته هم مهاله د یادې ولسوالۍ د ترافیکو مسؤل او امنیتي ځواکونه رسیدلي. تېره ورځ د اسداباد اړوند د تبکوټ په سیمه کې د شخصي دښمنۍ له امله یو تن په ډزو وژل شوی. د پیښې ځای ته هم مهاله امنیتي او کشفي ارګانونه رسیدلي. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د څارنې او ارزونې عمومي ریاست پلاوي کونړ ته د سفر په ترڅ کې د فعالیتونو ارزونې ترڅنګ د ولایت مقام امنیه قومندانۍ او ولسوالیو کارکونکو ته د وزارت ستراتیژیک پلان تشریح کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتور او هنر معین مولوي عتیق الله عزیزی غورته د خپل سفر په بهیر کې د دغه ولایت د شهرک ولسوالۍ اړوند له لرغوني منارجام څخه لیدنه کړې ده. د ټولګټو چارو وزارت په جوزجان ولایت کې د 1.4 میلیارډ افغانۍ په لګښت د 50 کیلومتره سړک د جوړولو خبر ورکړی دی. ورته مهال د یادو ولسوالیو اوسیدونکو د یادو پروژو په پلي کېدو خوښ دي. د پروان ولایت ځایي مسؤلینو د دغه ولایت په جبل سراج او باګرام ولسوالیو کې د 14 میلیون افغانۍ په لګښت د 2 استنادي دیوالونو د جوړولو چارو د پیل کېدو خبر ورکړی دی.